ډېر پګران اسلام راغلی زمارو ډېر پګران او ډېر په اسانه زموږ نه روان دی راغلی ډېر په اسګرانه دی تلې موږ نه ډېر په اسانه دی د ټولو نه مخکې د تلو ذریعه خدا ده چې دا مولیان یو بل سره اختلاف شو او د هغې دپاره نن موبایل زبردست شی دی بس یو ملا یو پسې کنځل کوه بل بل پسې کنځل کوه د یو ملا چې کم مریدان دي او شاګردان دي هغه بل ملا پسې په فیسبوک کنځل د ښځې لور کنځل ورته کوي ته دین خدمت کې خوار شي د خو دین خدمت نه دی او د بل ملا چې کم شاګردان دي او کم مریدان دي بل ملا پسې په فیسبوک لګیا دی او د ښځې لور کنځل کوي قسم په خدای د ښځې لور کنځل هغه خبرې کوي چې په خولې نه راځي دا اول خو دلته دا غم جوړ کړه موږ ته انګرېز دا چې کم خلک دا علماو دشمنان دي علماو پسې خبرې کوي او کم مولا دي پسې دا ولاړ دي دا مولا هم د انګرېزي جنډ دی او دا قوم هم د انګرېزي جنډ دی دا مولا شعوري طور دی دته خو تنخواه میلاویږي او قوم غریبانان نه پوهېږي هغه ته تنخواه نه میلاویږي پسته پسته خبرې به کوي او ځان ته به میک لګولي او خلک به وایي دا خو د قرآن و سنت او د دین او د فقه خدمت کوي میانس کې پکې یو دوه ټکي داسې راولي داسې چې د هغې نه به د حدیثو د انکار بین راځي هغې نه به د معجزاتو د انکار بین راځي میانس کې پکې داسې خبره وکړي چې کرامت د اولیاو نشته دو جمعې بیان درته ما وکړو منځ کې پکې داسې خبرې وکړي چې په تبلیغ پسې به هم خبرې وکړي او تبلیغی نصاب چې به پخوا ورته اوس ورته فضایل اعمال وي په هغې کې به هم نکتې راو بس ولې چې دا خو ټوله دنیا کې نن تبلیغ روان دی او ډېر خلک کافران خدای پاک مسلمانان کړل او ډېرو مسلمانانو ته الله پاک دین وښو او ډېرو ښځو ته خدای پرده وښوله دا خو د دې تبلیغ د برکته هغې خو دغه کتاب وایي نو چې دا کتاب یې بدنام کو تبلیغ به بدنام کو نو د دین خدمت به ختم شي نشي ختمولی نشي ختمولی انشاءالله دقسې یو ټکې به راولي اولیاء نشته او خندا به ورپسې کوي ظالمان تبلیغی نصاب دا حدیث غلط دی دا غلط دا خوارشه ورشه وګورئ چې کم صحیح حرام دي هغې پسې نه لګې که ته د دین خدمت کې نو نن په ملک کې چې کم بربنډتوب روان دي ته ډېره دوکه که ته د دین خدمت کې نن چې د فحاشۍ سیلاب دی د ظالمانه ډېره دوکه بند وتړه طاغوتي طاقتونو ته که ته د دین خلاف کې نن چې یهودیان کم په دنیا کې د اسلام خلاف سازشونه کوي دا غیره دوکه که ته د دین د خدمت کې او د دین خبره کې نو نن علماو کې تفریق مه پیدا کوه نن علماو پسې خلما واځوه نن دین پسې تبلیغ پسې تصوف پسې خانقاه پسې اولیاو پسې او علماو پسې ظالمه خلما واځوه په دې دین کمزوري کېږي دا د دین ستنې دي ستنې د کمزوري کې چت کمزوري شو نن راشه چې کم بربنډتوب دی نن کم کو ایجوکیشن دی او بربنډه لکان جنکې په یونیورسټو کې سبقونه وایي او نن د عورت ازادۍ په نوم باندې کم مارچونه کېږي د دې خلاف روزه خبره وکړه نو ته دیندار یې بیا ته د دین خدمت کوې ته بیا د دین ټیکهدار مخکې به د قرآن پروتي او خلکو ته د قرآن ترجمه کوم نرمې پستې خبرې به کوې مخکې به د حدیثو کتاب پروتي او خلکو ته به دا ښکاره کوې چې زه د حدیثو خدمت کوم پستې خبرې به کوې مخکې به د فقه کتاب پروتي خلکو ته زه د دین خدمت کوم او نرمې پستې خبرې به کوې او میانځ کې به پکې داسې خبره راوشغې داسې خبره چې به د معتزلو خبره عذاب د قبر خو روح لشته او بدن له خو نشته دا خو د معتزلو عقیده ده دا خو د قبر د عذاب نه یو قسم انکار دی دا څه کوې بې وقوفه کله به پکې داسې حدیث راوباسي چې د پیغمبر معجزه به ثابتېږي او ته به ډز ورکې ته به وایې چې دا خو د پیغمبر معجزه دا حدیث ضعیف دی په پیغمبر ضربه ولګوله ډز دی ولا ورکړه خوارجي دا څه کې په کوم طرف لګې او ورپسې په سلګونو زرګونه خلک یې د هغه فال ورځي هغه لګېږي د هغه دفاع کوي نو هغه ته خو تنخواه میلاویږي د انګرېز نه چې دین کې تفریق پیدا کا علماو پسې سپکې ووایه دین پسې سپکې ووایه او ګیرې پسې تبلیغ پسې تصوف پسې عالمانو پسې او امام ابو حنیفه پسې او عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه دې پسې سپکې په یو طریقه سپکوئ هم ډایرکټ نشي راتلی د دین بنیادونه چې ونړي امام صاحب خو ډېر لوی سړی مونږ خو یې منو او جدا خو مونږ د عزت خاوندو او د دین خو دا خلک چې وایي چې دونه عبادت یې کړی دی او دا خلک چې وایي چې دا دروغ دی یعنی په یو جامع هم صفت کې عمر ډز ورکړي زما ورونو دا مې زړه سوځي چې د دې دین لپاره رسول الله مبارک څونه خدمت کړی دی
دینین لپاره صحابه په ځان قسم په خدای لکه چې میچن کې چې دانی ورکې او د دین دا او دوړيږي دغه صحابه دوړېدلې دي دین لپاره په څومره مهنت راغلي موږ نه مفت کې روان دي نن دونه بد عمله رواني دي فحاشه رواني دي 2 نمبر سيزونه جوړيږي وغه خرسيږي حرام خوري روانه ده 2 نمبر دې لپاره د اصلاحي خبره کوي عوام ته اصلاحي خبره کوم عالم کې بیان کوي او دا خبره ته لګوږي وسوي ودا قصه کوي الکه پیغمبر قصه نه دي کړي حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج الکه قران شریف کې الله د موسی عليه السلام واقعي او قصصونه ذکر کړي عیسی یو د موسی عليه السلام یو خبره سونه ذکر کړي د ابراهيم عليه السلام سونه ذکر کړي دا خو موږ ته مثال ولکم فی قران شریف کې الله و چې دې کې عبرت ده ترغیب پیدا شي خلق ویری دا دین پاک آسان نه دی راغلی زمارونو قسم په خدای د رسول الله مبارک د مبارک مخ نوینه بدلې دي غاښ مبارک مات شوی دی او صحابه په دغه تکلیف دین پټ پټ ساتل دي موږ ته رسول او نن زموږ د لاس سره روان دي زموږ د خدو د لاس روان دي بي دینه دي رو بي دینه کېږي بربند کېږي د سالو د لاس روان دي او نن دغه لوبې روانې دي څوک یو ته کافر او څوک بل ته کافر او څوک د یو سپک او څوک د بل سپکا په کوم طرف موږ روان دي خدای نیک بختو یو قرآن دی یو خدای دی یو رسول دی امام ابو حنیفه پیغمبر نه دی خو د قرآن او سنت نه مسلې رېستې دي موږ ته دین آسان کړی موږ هغه پسې روان دا موږ پیغمبر نه دی هغه د قرآن او سنت نه مسلې رېستې دي زه نشم رېستې ته نشې رېستې ته عوام زمیدار د قرآن او سنت مسلې رېستې شي دی په دې پوهېږي چې د قرآن نه مسله راوباسم د حدیث نه مسله راوباسم خو د چا تابعداري به کوي دا خلق باز راوتل او دا تفرتونه پیدا کوي زما دا شی نه لګي زه چې یو قرآن یو دین یو رسول یو فقه شریعت د قرآن او سنت نه مسائل د امامانو ډېر لوی خدمت کړي او هر څوک چې لګي د قرآن سم خدمت کوي د تفسیر او د احادیث سم خدمت کوي او فقه سم خدمت کوي زموږ د سرتاج تبلیغ والارونه دي ډېر لوی همت کوي خانقاهونو کې پیران صاحبان دي د خلکو ډېر لوی استدا وکړه تسبیح خلکو له پلاسونو کې ورکړي خلکو ته دین او خلک پاک د ګناهونو نه یو طرف ته کړل مدرسو کې علما لګیا دي درسونه کوي خلکو ته قرآن او سنت او علوم او د دنیا خلک الحمدلله خدای پاک حافظان او عالمان جوړ کړل الحمدلله نن موږ سره په مدرسو کې د طالبانو ځای نشته الحمدلله نن د قاریانو حافظانو ځای نشته الحمدلله دا د علماء برکت دی نو دا دین په ډېره مشکل راغلی